اوس ځان لپاره دغه رقم ته ویډیو په اے آی باندې انلیمیټډ جوړې کړئ، یعنې چې څومره غواړئ هغومره ویډیوګانې تاسو جوړې کړئ. ملګرو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ویډیوګانې په اے آی باندې جوړې کړو چې نه کمرې ته ضرورت دی او نه هم بل څه ته. نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. د ویډیو شروع کولو نه مخکې وکړو سټې غوښتنه درنه کوم که چېرته زموږ چینل ټیک کامرس سکلز کې نوي یاست زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ته نږدې سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو په ټایم ته تاسو ته ورسېږي. راځئ د ویډیو په طرف. دې لپاره به اول تاسو راشئ نو دغسې یو وي پي این به راخلاص کړئ، خپل ښه قوي وي پي این به راخلاص کړئ او د یو ځای یعنې یو ایس والا ملک سره یې کنیکټ کړئ. چې کله مو کنیکټ کړه نو دلته به لږ لوډینګ واخلي، تاسو وي پي این چې کوم دی هغه به درسره کنیکټ شي. چې کله هم کنیکټ شو بیک به راشئ، پلی سټور ته به راشئ، دلته پلی سټور ته به راشئ، را به شئ سرچ ته، په سرچ کې به ولیکئ وای او یوټیوب به ولیکئ او دلته به ورته ولیکئ کریټر CREATE کریټر. نو دا به چې کله ولیکه دغه برنامه به ستاسو سره راشي، دا به اپډیټ کوئ، هغه انسټال به یې کوئ. ما نه خو اپډیټ غواړي خو ما انسټال کړې ده، دا به راخلاصه کوي. ګورئ ستاسو وي پي این اول نه خلاصي، ځکه که اول نه خلاص بیا ستاسو سره دا اپشن په اسانۍ نه راځي. نو اوس به راشئ دغه ګورئ موږ د ویډیو جنریټیشن سره کار دی. نو زه راځم دغه یوټیوب هغه ته راځم، جنریټ ویډیو ته راځم. په دغه ځای کې تاسو کولی شئ له یو پرانټ نه ویډیو جوړه کړئ بغیر له دې نه چې تاسو ورته خپل عکس اپلوډ کړئ، یعنې کولی شئ یو ځنګلي هغه ویډیو جوړه کړئ. لکه مثلا زه ورته لیکم که نه یو ویډیو جوړه کړه چې یو مار وي دا ګورئ دا مې ورته ولیکه. اوس راځم په جنریټ باندې ورته کلیک کوم، دلته به لږ انتظار ورته وکئ. دې ځای دا سپیډ چې کوم دی دا ډېر تیز وي، یعنې ژر رسیږي. تقریبا ویډیو چې دی کومه هغه د 30 نه تر 50 ثانیو یا تر 1 منټه پورې خامخا درته جوړوي. د ګوره ډېره خوندوره ویډیو جوړه کړه سره د اواز نه. ګورئ خیر لږ غلطي یې کړې ده، ما یو مار ورته ښودلی و، دلته 2 ماران دي. ګورئ مرغۍ هم دلته په ونه ناسته ده. اوس به راځو موږ دغه ویډیو څنګه ثبت کولی شو. راشئ په یوز ویډیو باندې کلیک کړئ، دلته کولی شئ بل پارټ هم ورسره اډ کړئ. د اخري ته به راشئ، دلته به راشئ په دغلته جنریټ ویډیو باندې ورته کلیک کړئ. چې کله په دې کلیک کړه بله ویډیو جوړه کړئ. لکه مثلا زه راځم جنریټ ویډیو باندې کلیک کوم، دې پرې خپله ویډیو جوړوم. دلته خپل یو عکس ورته اپلوډ کوم، راځم دلته یو عکس ورته اپلوډ کوم، دلته راځم چې کله ما عکس اپلوډ کړه په ډن باندې به ورته کلیک کوم او دلته به ورته خپل یو عکس ولیکم چې ما دلته به خپل یو پښتو کې پرانټ ولیکم. ما دغسې لیکل ورته ولیکل، راځم په جنریټ باندې کلیک کوم. دلته اوس ګورئ چې همغه رقم ته ویډیو جوړوي که نه جوړوي. تمرین وکړو دا خیلی سهار دی. دا ګورئ دلته چې کوم دی لږ غلطي پکې دا شوې ده، ما ویلي چې ورزش وکړي خو ده صحیح ده هغه ورزش خبرې کړي دي خو دریشني نه ده غلطه کړې. که تاسو انګلیسي پرانټ ورته لږ په منظم ډول ورکړئ، ما په پښتو کې معمولي لیکل کړي وو، کولی شئ تاسو ترېنه ښایسته ویډیو جوړه کړئ. راشئ په یوز دلته ګوره په ټرای اګین که تاسو کلیک کړئ نو تاسو ته دوباره هم هماغه رقم ویډیو جوړوي. خو زه راځم په ایکسایټ باندې ورته کلیک کوم. څنګه کولی شو دغه ویډیو ثبت کړو. دلته ویډیو ثبت کولو لپاره به راشئ په ایکسپورټ باندې ورته کلیک کړئ. دلته که تاسو غواړئ چې ویډیو مو په ښایسته کوالټي کې ښکته شي نو په 30 FPS باندې به کلیک کړئ، دلته به دا 80 FPS ته واړوئ او همدارنګه دلته به لاندې راشئ په هیک باندې هغه کړئ لرې کړئ، دلته به راشئ میکسیموم 4000 یعنې 4K ته به راشئ او دلته به راشئ په ایکسپورټ باندې به ورته کلیک کړئ. نو ستاسو سره به دغه ویډیو چې کومه ده مکمل چې کوم دی اډ شي، یعنې ستاسو سره به ګالري ته ښکته. دوستانو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک کړئ او زموږ چینل ټیک کامرس کې درسره سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې ویډیو ته تاسو پرې په ټایم در ورسېږي. نو په الله سپارم، د خدای په امان.